دریم اثر د دې نیکو اعمالو زموږ په ژوند باندې هغه دا دی چې موږ ټول جنتونه غواړو. موږ کې هر سړی دا وایي چې جنت ته ننوتې. الله وایي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیها. کوم خلک چې نیک اعمال کوي کنه نیک اعمال او صالح اعمال کوي الله به دوی له جنتونه ورکوي او په جنتونو کې به همیشه اوسیږي خو په دې شرط چې دی نیک عمل کوي. ګوره یو آیت کې دا دي یا یو حدیث کې دا راځي عفوا یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي انک لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله. هر کله چې تاسو یو کار وکړئ او په دې کار باندې الله راضي کول غواړئ یعنی نیک کار وکړئ الا ازددت به درجه ورفعه الله به ستا درجې اوچتوي الله به دې مقام اوچتوي په دنیا کې او په آخرت کې. نو کوم سړی چې نیک اعمال ډېر کوي او د الله بندګي کې خالص او په طریقه د پیغمبري کوي الله ورله جنتونه ورکوي او په جنتونو کې ورله اوچتې درجې ورکوي او په دنیا کې ورله هم اوچتې درجې ورکوي. الله یې عزتمن کړي. په دې دین کې ګوره ډېر لوی عزت پروت دی ډېر لوی عزت دی په دې دین کې چې هغه بل په یو شي کې هم نشته. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. عزت د الله دپاره دی ټول بیا د پیغمبر دپاره دی او د مؤمنانو دپاره دی. کله چې تاسو دینداره شوئ که نه الله به در عزت درکړي. الله به د خلکو په دې زړونو کې ستاسو دا قدر پیدا کړي. اوس ګوره یو عالم او د عالم نیک عملی او مخلصي او قرآن او حدیث بیانوي دا خلک اوس څومره محبت کوي او څومره قدر یې کوي چې دومره قدر نه څوک د ډاکټر کوي نه څوک د انجینیر کوي نه څوک د ساینسدان کوي. او که د ډاکټر او د انجینیر قدر کوي د هغه وخته پورې کوي چې څومره ورته ضرورت وي. خو د نیک سړی چې کوم وي هر وخت د خلک عزت کوي. که دی په لاره تېرېږي هر سړی ورسره په خیر کوي هر سړی ورته ست کوي هر سړی ورته وایي که څه خدمت وي که دی په مجلس کې راشي که په جومات کې ویري که په غمخانې کې وي. او هغه ډاکټر چې ته ورله تللی وي علاج لپاره بس دغه ځای کې خلک یادې رایادوي چې دی صرف د ډاکټر پسې ورننوځي هغه ورته دوایي ګوري کې کیسه ختمه شوه. بس دا ډاکټر که ډېر هم لوی ډاکټر دی ورته د عزت ته کسې پورې دی. بیا دا ډاکټر چې په کلي کې ګرځي څوک ورته ګوري نه. دا انجینیر چې کله کلي کې ګرځي او خپل علاقه کې سره ورته څوک ګوري نو دا ساینسدانان دا زموږ په دې ملک کې ګډ خلک چې ریټایر شي ګډ خلک ریټایر شي حکومتي عهدو باندې ګورئ ښه او څو کاله په هغه عهدو کې تیر کړي چې کله ریټایر شي بیا د عامو خلکو سره په روډونو ګرځي راګرځي څوک ورته ګوري هم نه. داسې ده که نه ده. خو چې یو سړی دینداره وي نو ټول خلک د ده قدر او عزت او احترام کوي. د دې د لاسه نه چې دی موږ له سره کوي د دې د لاسه کوي چې دا سړی نږدې دی الله ته او دا سړی دینداره دی ځکه د خلک قدر کوي. نو د نیکو اعمالو د لاسه به الله تعالی په آخرت کې هم عزتونه درکوي او په دنیا کې به دله هم عزتونه درکوي. لکه هسې یو مثال تاسو ته بیان کړم. یو سړی دی په خپله نیک عمله دی او په خپلو بچو باندې قرآن یاد کو چې نن سبا ډېر غټ کمی دی. نن سبا د بچو تربیت او دینی تربیت کول د هغه خلک کوي چې الله ورته توفیق ورکړی بس الا من رحمه ربي چې الله پرې رحم کړی. یعنې اکثر خلک دا وایي چې زما بچی بس پیسې ډېرې راوړی دغه یې مقصد یې او دغه یې سوچ. خو دا خبره یاد ساتئ چې یو سړی نیک عمل یې ګوره د نیک عمل اثر ته یو سړی نیک عمله دی او په خپل بچي باندې قرآن یاد کو قیامت په ورځ به دا سړی راوستی شي او ده ته به د عزتونو تاج الله په سر کړي او دله به د جنت د کپړو نه قیمتي کپړې ورکړي او بیا به دغه مور راوستی شي او هغې له به هم دغه شان تاج ورکړي او دغه شان لباس به وله ورکړي. دا ټول مخلوقات به ولاړي د قیامت په ورځ نو دا سړی به هم حیران شي دا ښځه به هم حیرانه شي چې دا څه قیصه ده د تاج موږ ته دومره اوچت او دا دومره عزت موږ له الله راکړو نو تپوس به وکړي یا الله ولې وایي باخذ ولدکم القرآن ستاسو دواړو هغه بچي چې قرآن یاد کړی د عزتونه د هغې د لاسه دي. ګوره د نیک عمل اثر ته چې په دنیا کې دله هم عزتونه درکوي الله او په آخرت کې به دله هم عزتونه درکوي خو په دې شرط چې کله ته نیک عمل له زور ورکوي